السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو، الله تعالی دې وکړي راته چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. لیدونکو، دا هغه ویډیو هغه کسانو لپاره دی چې څوک د شپې موبایل ډېر کاروي. کله مو دا چک کړی دی چې د شپې موبایل ډېر استعمال کړئ نو تر ډېره وخته مو خوب نه وړي. د شپې موبایل استعمالول سترګو ته ډېر زیات نقصان رسوي. نو زه یې پخپله هم استعمالوم، خو د هغه خلکو غونده نه چې نور خلک یې استعمالوي. نو دوی ته معلومات نشته چې سترګې ډېر خرابوي. نو د دې حل ما تاسو ته پیدا کړی دی چې څنګه خپلې سترګې وساتو. نو د دې لپاره به تاسو ملګرو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ له پلی سټور نه، چې زه به تاسو در وښیم. نو که چیرې بیا تاسو د موبایل استعمال هم کړئ د شپې، نو ستاسو سترګې به نه خرابوي، یعنې زیان به نه ورته رسیږي. دا ویډیو مهمه ده ملګرو، تاسو ته ډېره زیاته. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، نور ملګرو سره هم شیر کړئ. که مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د بیل آیکن هم ووهئ تر څو راتلونکي ویډیوګانې زما تاسو ته په وخت در ورسیږي. نو تاسو ملګرو راسئ د موبایل برایټنس ته. دا ملګرو تاسو څومره کم کړئ تر دغه حده پورې کمیږي. بیا هم ملګرو چې دا صفر ته راورسوي ستاسو سترګې بیا هم خرابوي. نو د دې لپاره زه تاسو ملګرو یو اپلیکیشن درښیم چې هغه خاص د شپې لپاره جوړ شوی چې بیا د شپې هغه اپلیکیشن استعمال سي. نو هغه ملګرو دغه اپلیکیشن د نایټ موډ. نو د دې د ډاونلوډ لپاره به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته، له هغه ځای نه به دا تاسو را ډاونلوډ کړئ. چې کله مو دا را ډاونلوډ کړه نو دلته تاسو به په سټارټ باندې کلیک وکړئ. کله مو په سټارټ کلیک وکړه، زما د موبایل برایټنس لیول چې د 30 کې ده، دا تاسو ملګرو زیاتوی سئ تر 100 پورې او دا کموی سئ. نو دا چې کله کم کو ملګرو ګورئ موبایل سکرین بیخي تور سو. نو په دغه طریقه ملګرو تاسو خپلې سترګې ساتلی سئ. که غواړئ چې بیرته بند کړئ، په سټاپ باندې کلیک وکړئ، بیرته بندیږي، د موبایل رڼا بیرته تاسو ته تیزیږي. دا ډېر یو ښایسته اپلیکیشن دی ملګرو. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې لایک یې کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ کې ولیکئ. نور مو په دعاګانو کې یاد ساتئ. الله په امان.